الله أكبر الله أكبر. جل جلاله رونو هازانګو سراځه چل منځونه وکړو. مېره لږ صبر وکړه ځینې لوبه وکړم لږ وروسته به لمونځ وکړم یخ واخسته. ابید جان لمونځ د وخت سره تړلی ده که وخت تېر شي بیا لمونځ نه قبلېږي. ابید جان زموږ پیغمبر فرمایلي دي لمونځ د جنت کلي ده. رښتیا ښم زه اول لوبې کوم وروسته لمونځ کوم. ابید جان که رښتیا غواړې بریالی شې لمونځ باید اول وکړې لوبه وروسته ښه هم کېږي د لمونځ وخت نه راګرځي. راځئ ورونو چې لمونځونه وکړو. که زه اوس لمونځ پرېږدم الله تعالی به رانه خفه شي. زه به خامخا لمونځ وکړم. اوس وګورئ موږ څومره په وخت لمونځ وکړو څومره ارام احساس لرو. خو لمونځ موږ ته سکون راکوي او د ښو کارونو لپاره موږ هڅوي. زه پرېکړه کوم چې له دې وروسته زه په خپل وخت لمونځ کوم. لوبه او نور کارونه وروسته هم کېږي خو د لمانځه وخت نه راګرځي. لمونځ د ژوند رڼا ده.